السلام علیکم ملګرو د پی ټی آی د حکومت چې کومه مذاکرات نو هغه وشول هغه نه پس چې د عمران ریاض مکمل تور باندې غایب شوی دی او دا غنه پس چې د غنا ملګرو سیول نفرمانی باندې به هم تحریکی د مسافر د لپاره اهم پیغام دی ویډیو را سره مکمل وګورئ د نور ملګرو سره هم شیر کړئ زمونږ پیج سره ضرور فالو کړئ ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده کنه چې د پی ټی آی او د حکومت چې کومه مذاکرات نو هغه وشول اسد قیصر وته ویل کنه چې تاسو سینیئر ججان نه واخلئ او هغه دی یو کمیټي جوړه کی او عمران خان دی ریا کی زمونږ اصل مطالبه ده د عمران خان ریایي جو حکومت چې دنه په 2 جنوري بچي نو بیا به اسمبلی تراجی په اسمبلی کې بیا هغه چې دنه مذاکرات ټیم راغواړي بیا به مذاکرات کوي بل طرف ته چې کنه عمران ریاض سره بیگانه رابطه مکمل تور باندې ختم شوې ده هغه سره رابطه نه کیږي ملګرو به یو بل صحافي دی کنه هغه سره رابطه مکمل تور باندې ختم شوې ده بل طرف ته چې ملګرو د عمران خان دا خبره کړې ده ټول مسافرو ته چې تاسو په بانک باندې پیسې نه را لګي او تاسو په وندو باندې پیسې را لګي ځکه چې حکومت ته پیدا نور لاړ نشي او تاسو چې حکومت کم سيزونه دي دغه مکمل تور باندې بایکاټ کوي ځکه چې سیول نفرمانی دي چې د حکومت د هر سیز نه بایکاټ کیږي نو عمران خان دا اعلان کړل ځکه چې د عمران خان نه ریا کوي نو عمران خان ټول مسافرو ته ویلي دي کنه چې تاسو سیول کومه نفرمانی چې کومه تحریک ده نو تاسو په دې باندې عمل شروع کړئ په بانکونو باندې تاسو خپل پیسې مرا لګئ او تاسو چې په دې طریقه باندې را لګئ چې حکومت ته پیدا نه شي نو دا ویډیو سره شیر کړئ ټول پی ټی آی ټایګران ته ورسوي